د پښتو فلمونو مشهور اداکار زردار بلبل نن سبا څه کارونه کوي. که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ نو دا ویډیو سره تر اخره پورې وګورئ او که زموږ چینل مو نه سبسکرایب کړی نو زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. دوستانو د پښتو فلمونو مشهور اداکار زردار بلبل خو ټول پیژني خو نن سبا ډیر زیات په بد حال کې دی. ځکه چې اول خو د سی ډي ډرامو دور نو ډیرو خلکو ته پکې خمه کوه. او بل دا چې کله کرونا راغله نو د ډیرو خلکو کاروبارونه بند شو او خاص کر د فنکارانو ژوند ډیر زیات خراب شو. ویل کېږي چې زردار بلبل په پیښور کې آیس نشه شروع کړې ده او ډیر زیات په بد حال کې دی. څه وخت مخکې هم د زردار بلبل یوه انټرویو راغلی وه چې په هغه انټرویو کې ژاړي او وایي چې د کور کرایه مې هم د 6 میاشتو نه ده ورکړي او ډیر زیات بد حال کې یم. هغه له حکومته وغوښتل چې فنکارانو سره دې مدد وکړلی شي. ملګرو همدا وجه ده چې اوس زردار بلبل نشې شروع کړي دي او د آیسو په نشه باندې راوړېدلی دی. زه خو د دې خبره په اورېدو باندې ډیر زیات خفه شوم. تاسو د زردار بلبل په دې حالت باره کې څه ویل غواړئ موږ ته لاندې په کمنټ کې ولیکئ. دا و زموږ نن ویډیو، تر بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم.